مننه. کوم ملګرو چې دغه کړی ما ته په خپله پته نه لګي، کوم ملګرو زما غوښتنه کړې ده، غوښتنه یې لمبې ستا کړې ده، خو بس ما تا ته وې نه مایاسې نه چې ځان دله ورک شي. ورک شي. نو دغه دی ډېره زیاته مننه. دغه یو شعر چې دا ستا خبره دومره بده نه ده، دا ستا خبره دومره بده نه ده، زما د قام بچي مغول غولوي. واه واه دا بیا ووایه. دا ستا خبره دومره بده نه ده، زما د قام بچي مغول غولوي. او دغه څو شعرونه چې تا چې زما د پاره ګلي وربل خور کړی دی، تا چې زما د پاره ګلي وربل خور کړی دی، په زړه دننه مې بېشکه تاله کور کړی دی. په دې اختر چې د راتلو واده پوره دې نه کړه، په دې اختر چې د راتلو واده پوره دې نه کړه، د دې د غمه مې پڼونه ځان له تور کړی دی. او د جهالت تیارو کې هر څومره ایثار کوي کړو، د جهالت تیارو کې هر څومره ایثار کوي کړو، د جهالت تیارو کې هر څومره ایثار کوي کړو. منګه سفر ترېنه د سپین سحر په لور کړی دی. او د بدامنۍ هوا انسان پرېږدی مرغۍ پیژني، د بدامنۍ هوا انسان پرېږدی مرغۍ پیژني، د بدامنۍ هوا انسان پرېږدی مرغۍ پیژني. زمونږ توت کې نن چنچڼو بلا شور کړی دی. مننه. د بدامنۍ هوا انسان پرېږدی مرغۍ پیژني، زمونږ توت کې نن چنچڼو بلا شور کړی دی. ډېر ښه دی. رقیبه ته چې وې غوسه د سرې لمبې یې کړي. سمیع الله رقیبه ته چې وې غوسه د سرې لمبې یې کړي، د هغې مخ خو د سوروالي نه سرور کړی دی. او ښکاري چې بیا په پښتنو کې د ژوند جواک راغلی، ښکاري چې بیا په پښتنو کې د ژوند جواک راغلی، بیا یې په حجره کې نن د امن ټنګ ټکور کړی. مننه، ډېره مننه. ښکاري چې بیا په پښتنو کې د ژوند جواک راغلی، بیا یې حجره کې نن د امن ټنګ ټکور کړی دی. او د محبت لارې کوڅې څوک بندولی نه شي، د محبت لارې کوڅې څوک بندولی نه شي، فرخاد د غره سره په خپلو مټو زور کړی دی. ډېره مننه. او موسی تر اوسه په خپل ژوند کې ملامته نه دی، موسی تر اوسه په خپل ژوند کې ملامته نه دی، که چا پیغور کړی نو تا ته یې پیغور کړی دی.